بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د یخنۍ ورځې شپې دي او مطلب دون هم دی، لکه مطلب لخړه چې ورته موږ وایو لخړې دي او موسم ډېر زیات یخ دی. د دې وجې نه خلک څه کوي، ځان له په مختلفو طریقو باندې د ځان د ګرمولو کوشش کوي. لکه څنګه چې په اوړي کې مطلب ګرمي وي، ځان د یخولو دپاره پکې لګوي، کولر پکې لګوي، ایسي لګوي، مختلف کارونه. دغه شان په ژمي کې چې دی بړستن استعمالوي یا چې دی مطلب ځان ته اور لګوي، هیټر لګوي، مختلف چې کوم پراسس دی هغه کوي. نو دغه شانتي په دې سلسله کې د دې ګرمایش دپاره ځان ګرم ساتل دا هم د صحت یو ذمهواري ده. نو د هغې دپاره راځو، دا زموږ سره څه دی، دا زموږ سره یو الکتریکل دغه دی، هیټر دی. مطلب دا دی، دا زموږ سره ګرمایش کوي. مطلب دا موږ له کوټه ګرمۍ، دا یو داسې شیز دی خو دا په بجلۍ باندې لګي. نو چې دا په بجلۍ باندې لګي نو دا موږ له څه کوي، ګرمایش راکوي. په دې کې دلته دا دوه راډونه لګېدلي سپرنګان ول، تاسو ته ښکاري یو دا دی یو دا دی. اول راځم تاسو په دې پراسس باندې پوهه کوم چې دا زموږ سره څه، دا زموږ سره د میټل نه جوړ دی، د اوسپنې نه. او راځو تاسو ته به ریپیرنګ معلومات درکړو. دا پسې څه شی دی، دا پسې سټینډ دی، د دې نه داسې اوچتېږي او تیر اغستی شي. خو ګورئ دلته څه دی، دلته ربړونه استعمال شوي، یو دې سیټم ربړ دی او بل دې سیټم ربړ دی. پوه شوئ، دا ربړونه د دې لپاره استعمال شوي چې دا ته په لاس کې راخلې که نه، نو دا پوینټونه چې دي دا زموږ سره څنګه کار کوي، پیز او نیوټرل چې دي دا دواړه یو ځای کړي وي. مطلب یخ او ګرم تارونه یې څه کړي وي، هغه یو ځای کړي وي او بیا یې بټن له چې کومه دی په سیریز کې ورکړي چې ته بټن راړې، دا به زموږ سره څه کېږي، آن کېږي. نو راځئ زه سوچ ورکوم چې آیا دا زموږ سره لګي او که نه. ګورئ ښه، ما سوچ ورکړو، تاسو ته ښکاري خو په سیریز کې مو دا زموږ سره څه کوي، لیټ لګوي. نو دې خوا ګورئ بټن راوړو، مې سم نه کوي، تاسو ته ښکاري خو تاسو به داسې لاس څه کوي، دې له نه وروړئ. د دې وجې سره ځکه چې دا زموږ سره شاټ کوي، مطلب الکتریک شاک نه دی، دا کوي. زه خیر دی دلته په دغه باندې به ورته ودرېږم په لرګي، نو بیا څه نه وایي را به شو. دا چې کله تاسو ټیک کوئ که نه، نو دا راکولوو. دا پکې زموږ سره یو بټن لګېدلي، دا پکې تار ننوتې او دې کې نور څه نشته، بس دغه شی دی. دا سپرنګ نه دی، دا به سمپل یو دا دې ځای کې یو میخ غونته دی، سپرنګ د بهر وته، یو دې ځای کې یو دې ځای کې یو څلور دغه دي که نه، څلور میخونه غونته دي، یو دوه درې څلور. ګورئ ښه، په دې باندې به سمپلي داسې زور کوي، کله پې داسې زور کړه که نه، ګورئ ورته دا درته راوځي. دې خوا ګورئ دا جال دی، دا پسې داسې میخونه غونته کې دي، مطلب اضافي څیخونه دي پسې. په دې باندې چې تاسو کله داسې زور کوئ نو دا زموږ سره چپلیت شي، چې کله چپلیت شي که نه، دا داسې لاړ شي، داسې چې دا داسې لاړ شي، دا زموږ سره څه کېږي، په اسانه باندې راکولاوېږي. دا چې کله تاسو نه وي، خیر دی، پای کې چاته پته نه وي، نو ما درته ځکه دا ووایي چې بیا یې په اسانه راکولوي. اکثر داسې ملګري چې دا پې له پاسه لګېدلی، کله ورته داسې زور کوي، کله ورته داسې زور کوي، نو هغه څه کېږي، نه راکولاوېږي. او دا چې دی دا ډېر زیات تېره دي، په احتیاط سره کار کوئ. دی خو ګورئ ما پې هم دا د ځانه څه وکړو، لاس مې په غوڅ کړو، دا دغه شان دوه راغلي وو، هغه یو ته ما ټیک کړو. خو ما چې په دې بل باندې ملګرو ته ویډیو را جوړه کړم. دویم چې دی سمپل د دې د کولوهل طریقه دا دی، تاسو ته ښکاري ډېر چیل چال به ورسره نه کوئ، دی خو تاسو ته ښکاري په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ دا کولوهلی شي. هغلته بټن تارونه نښتي دي، دي خو تاسو لیدی شئ، دقه یو دا تار دی، یو هغه دی، دغه ته راکولاوم. دې خوا ګورئ ښه، ښه. نو ملګرو تاسو ولیدل چې دا یو فنډ چې دی دا زموږ سره هسې پروت دی، سس شوی دی. دې خوا وګورئ، دې خوا ګورئ دا راډونه څه دي، دا زموږ سره داسې کار کوي. ګوره ورته ښه، اول هم پوهه کوم، دا زموږ سره دوه تارونه راغله، دوه تارونه، لکه دا په دې یو تار کې دوه تارونه دي، دا راغله که نه، یو تار څه شو، دې ته میلاو شو، بل تار څه شو، بل تار دې ته میلاو شو، یو تار دې ته میلاو شو، بل دې ته میلاو شو. پوه شوې، یو دې ته او بل څه شو، دې ته تار میلاو شو. ښه، دې ځای سره د دې نه واله دې ځای سره دا زموږ سره شارټ شو. نو ګورئ چې یو تار دې ته میلاو شو، مثال په طور ګرم تار دې ته میلاو شو که نه، نو یخ تار چېرته لاړې، یخ تار دې ته لاړې. لکه ګورئ دا زموږ سره دې ته لاړې او دا دې ته راغلې،
دا یو تار پاتې شو او دا یو، دا زموږ سره څه دي؟ د بټنې دي. که تاسو دا دواړه ډایرکټ کوئ، مثال په طور دا راولي د دې سره وجنګوئ، دا یو دې کټ کوي، بیا به هم کار کوي، خو بیا به پکې صرف بټن نه وي، بیا به صرف په سوچ باندې کار کوي. مطلب که تاسو بټن راړوئ که نه، نو بیا پکې زموږ سره بټن سیسټم صحیح هغه به ختم، یا به پکې کار نه کوي. بس صرف په څه سیسټم وي، بیا به زموږ سره ډایرکټ سوچ ورکوي او بیا به زموږ سره کار کوي. نو ګورئ دا تار چې دی دا الریډي تاسو ته ښکاري چې دا زموږ سره خراب شوی دی. نو را به شو او دې ته به مونږ څه وکړو؟ ښه ښکلی پیور تار به ورته بدل کړو. خو دا تار چې دی دا زموږ سره بېکاره دی او مونږ به ورته ښه تار ور ولګوو. خیال لرې؟ نو زموږ سره چې دی همیشه مطلب ستاسو سره یي که نه، مثال په طور داسې تار وي 729 وي 329 هم کمزوری دی، 729 یا 736 وي، دا تارونه ورته لګوئ دا ډېر ښه دي، خو په دې باندې خرچه ډېره راځي. نو یا به بیا مني یا به نه مني. خیال دی؟ نو دا ستاسو دپاره زه جوړوم که چې تاسو په خپل کور کې داسې خراب شي، مطلب تاسو اول چې کله د کپنۍ نه تاسو والې پای کې دا بېکاره تارونه لګېدلي، نو دا تار ورته تاسو بدلوئ ښه تارونه چې زموږ سره څه کوي؟ صحیح کار کوي. زه راځم او دا د اسرې دا تار ورته بدلوم. مطلب دا ښه تار دی ځکه چې د 100 واټ د 1000 واټ اسرې ته لګېدلی، نو هغه څومره مضبوط کار کوي. خیال دی؟ 1000 واټ لوډ پورې یي، نو هغه زموږ سره برداشت کوي. نو مونږ څه کوو؟ دا ورته لګوو. ښه نو ملګرو هغه تار چې دی هغه هم خراب وختو. دا دی تاسو ته ښکاري، دا تار چې دی په ظاهره خو روغ ښکاري دی، خو ګورئ هسې راماتېږي. نو دا به څه کوي؟ دا به هم لرې کړو. بل تار مې راواغستو. رحمان بابا خبره وایي په ظاهر لباس یې دوکه نه شي، رحمان او منځ یې ګوره چې چغجیر یې کومه ټاک. زموږ په ظاهر لباس باندې دوکه شو او هغه شی چې دی نو خراب وختو. بل تار مې راواغستو. دا د اسرې دا تار ورته زه لږ لګوم چې دا ډېر مضبوط وي، تاسو ته پته ده. دا دې سره یو 3 پن شو دی. نو را به شو او دا تار چې دی دا یو دا به تې څه وکړو؟ لاندې یې سره لرې کړو، لاندې به تې څه کړو؟ وباسو. خو د هغې نه مخکې داسې کار کوو چې دا بټن چې ده دا ورته هم بدلو، ځکه چې داسې دی دا خرابه شوه. نو دا بټن راځو اول ورته دا بدلو.
نو ملګرو دا کنیکشن چې دی دا زموږ سره کمپلیټ شو. تاسو ته ښکاري ګورئ زموږ سره په بجلۍ کې دی همیشه یو یخ تاري یو ګرم تاري، یو ته پیز وایي یو ته نیوټرل وایي. دا زه د اے سی سپلای خبره کوم، د اے سی بجلۍ څنګه چې په دې کورونو کې کومه لګېدي د هغې. نو همیشه چې کله نیوټرل په نیوټرل ولګي نو هغه نیوټرل ته ځي، مطلب ماینس چې کله ماینس ته ووړي په ماینس ځي او دغه پلس چې دی په پلس ځي. خو ګورئ دا چې کله زموږ سره نیوټرل دې ته ولګېدو یا نیوټرل دې ته ولګېدو، پیز دې ته ولګېدو یا پیز دې ته، مطلب یخ تار دې ته ولګېدو یا یخ تار دې ته، یا ګرم دې ته یخ دې ته، مطلب چې هر یو ته ولګېدو. لکه په دې دواړو کې خو به خامخا یا یخ یا ګرم یو وي که نه، نو چې هر څنګه ولګېدو دې تارونو کې څه مسله نشته چې هر څنګه دې ولګوو. دا دواړه چې دي دا الریډي په خپله باندې سي دا شارټ شوي. زموږ سره دا خو وشو سمپلی، مطلب تار به پکې ورکړي رو به باسي. په ساده الفاظو کې یو به دې له ورکړي یو به دې له تار ورکړي یو به دې له ورکړي، په ساده الفاظو کې درته یم. دا دوه تارونه پاتې دا به بټن یې له ورکړي، که ته پکې بټن نه لګي د دې ځای نه شنټ واله دې له ورکړه. اوس په تاسو وایي چې مطلب دونه اسان و نو موږ ته ریسله مطلب دونه ویډیو پرې راجوړولو، مطلب دونه معلومات. خو زه چې همیشه کم کار کوم نو هغه زه په پراپر طریقې سره کوم، زم چې تاسو څه شئ په صحیح طریقه باندې پوه شئ. نو راځو او دغه کنیکشن چې دی دا بټن له ورکو او بیا دا پټ کوو. تاسو ورته ګورئ او بیرته چیک کوو. ښه ملګرو دا چې پکې اوس کلکوئ که نه دا به سمپل داسې راونیسئ، دا به مخکې بوځئ، دې ته به یې لمره به نه ورچوئ. دا چې مخکې تاسو بوځئ که نه هغه سر ته یې ورسوئ، دې خوا به دا زموږ سره لاندې لاړ شي. خو ولې لازو دا ځګونه ورله کلکو صحیح کوي ولې ګورئ ورته ښه. نو ملګرو دا خو تاسو ولیدل چې دا زموږ سره پټ شو ښه په صحیح طریقه باندې. خو راځو اوس څه کوو دا تاسو ته ټیسټ کوو. نو دې ځای کې چې کومه دی رڼا هم ده او د دې دا شیز چې دی دا ترې شو دی. نو راځو او خوا ځو په تیاره کې به د تاسو ته چیک کړو. نو تاسو ته به د دې دا سوروالی چې دی دا ښکاري شي، نو تاسو ته به پته ولګي چې مطلب شیز صحیح شو. نو ملګرو رالمه او تیاره مې جوړه کړه. تاسو ته ښکاري دا سوچ دی دا سوچ یې دا ورکوم، دلته دا پلګ دی ګورئ ورته دا پلګ مې په دې کې ورکوم او تاسو ته ښکاري چې زموږ سره څه کوي، ستا اواز مواز نه کوي. نو ګوره ورته ښه څه کوه ورته هم لاړه، تاسو ته ګورئ ښه. لږ یې ورنږدې کومه چې تاسو د اواز هم واورئ. نو ملګرو تاسو کتی شئ د دې سره زموږ د دې د اواز هم اورېدی شئ. دا ډېر زیات سور شو، دا دې تاسو ته ښکاري. دا دی اوس مې بند کړو ګورئ ورته، خو ډېر زیات زموږ سره سرې سور شو، دا دې تاسو ته ښکاري او اواز هم تاسو اورېدی شئ. نو امید لرم ملګرو چې ویډیو مو خوښ شوي د ملګرو سره یې شیر کړئ او ما له اجازت راکړئ. په الله مو سپارم، د الله په امان.